شکیله ناز ولې افغانستان ته راغلې؟ دلته څه کوي؟ افغان حکومت ورسره څه وکړل؟ سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، دا مهم خبر په دې مهمه ویډیو کې را سره تر پایه وګورئ. شکیله ناز ویلي اوس 14 د اګست ونه لمانځئ، خو د افغانستان د ازادۍ کلیزې ته راغله. د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې اغلې شکیله ناز کابل ته راغلې ده. حکومت ورته د ملي درنښت ایوارډ هم ورکړ چې دې کار په پنجاب پرستو خورا اوربل کړی دی. هغوی نه غواړي چې لر دې په بر کې او بر دې په لر کې درانه او عزتمن شي، ځکه دا د دوی د هغې پالیسۍ خلاف عمل دی چې لر دې بر وهي او بر دې لر وهي. خو جادوګرې شکیله یې د مخالفتونو پروا ونه کړه او په مقابل کې د غازي امان الله خان، باچا خان او ګل پاچا الفت مزارونو ته ولاړه. اغلې شکیله ناز د افغانستان د ازادۍ ورځې د لمانځنې لپاره راغلې. د پاکستان 14 اګست د ازادۍ ورځ ونه لمانځله. شکیله ناز لسیزې د خلکو له سترګو پناه وه. ان داسې فکر موجود و چې خدای مکړه دا جادوګره هنجره نور تر بلې دنیا رسېدلې. خو تیر کال یو دم راښکاره شوه. په پخوانیو سندرو کې چې ځوانه وه، د اواز ترڅنګ یې خندا هم سندرو جماعتي توب و. زه یې اوس هم زیات وخت هغه پخوانۍ سندرې ګورم او اورم، بس چې وخاندي نو زموږ هم ورسره زړه شي چې قرار ورسره وخاندو. افغان حکومت تل د لر ولس او هنرمندان خپل ګڼلي دي. تر دې مخکې استاد خیال محمد ته هم ایوارډ ورکړی او تر هغه وروسته یې د میرمن زرڅانګې سره هم مرسته وکړه. پنجاب باید پوه شي چې نه په اغزن تارونو او نه په لارو تړلو توانېدلی شي چې لر او بر زړونه بیل او د یو بل پر وړاندې موږ ورځ تر بلې سره نږدې کیږو. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که د شکیله ناز د دې ښه کار په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره کومنټ کې ضرور شریک کړئ، او که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ تر څو همداسې نور ښه خبرونه هم واورئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخونکي خدای مو سپارم. هر چیرته چې یاست آباد او خوشحاله اوسئ.